سلامونه، زه حفیظ الله ستوره شیرانه یم. نن له موږ سره د پاکستان د کرکټ نومیالی یا وتلی لوبغاړی شاهد خان افریدی میلمه دی. شاهد خان افریدي صاحب ویډیو ته د خپل وخت راکولو د ډیره مننه. افریدي صاحب، تاسو په تیرو شپو کې د بلوچستان بېلابېلو سیمو ته راغلي واسته، دلته مو له خلکو سره مرستې وکړي. دا د مرستندوی اداره تاسو له کومه وخته جوړه کړې او د پاکستان په کومو سیمو کې کار کوي او د دې مقصد څه دی؟ تاسو فکر نه کوئ چې د خلکو مرستې کول د حکومت یا هم د حکومتي ادارو ذمہواري ده؟ جی وعلیکم السلام. ډیره مننه، خوشحال اوسئ. ټول اول فاونډیشن مین مقصد چې وو هغه دا چې دغه ملک نه ډېر زه 22 کاله پر کرکټ مشغول یم، انټرنیشنل کرکټ، اور دغه ملک خلکو ډېر مینا محبت ډېر عزت را کړی دی اور مخال کې دا داسې سټیج دی چې آلموسټ کرکټ مې ختم شوی دی، لیگ کرکټ وغیرہ کوم، لیکن زه دا پوهېږم چې دغو خلکو د ما باندې ډېر زیات حق دی. موږ په پاکستان کې داسې ډېرې علاقې دي چې ډېر ریموټ ایریاز دي چې د بیسک هیلث فیسیلیټیز یا ایجوکیشن یا صفا اوبه څخه نه ولا نشته، نو داسې خلکو مدد کوون د ما باندې ډېره غټه ذمہداري ده دغو ټولو، ځکه چې زه شکر ادا کوم د الله چې الله دا را جوړ کړی یم، دغه قابل جوړ کړی یم چې زه انسانیت دپاره خدمت کولی شم. موږ چې څومره پروجیکټس دي چې هیلث حوالې نه سوي، مو په خپل کلي کې یو هسپتال درې کړی، هلته خلکو دپاره کوارټ سره یو نږدې یو ځای د تنګي بونډا علاقه ده، هغه کې 16 بیډ هاسپټل درې کړی. دغه نه علاوه مو پتھر کې اندرون سندھ کې اینګرو ګروپ یو ډېر غټ ګروپ دی پاکستان کې، اینګرو ګروپ هغه سره مل کې مو 250 بیډ هاسپټل جوړ کړی دی هلته. هغه نه علاوه مو سکولز پورا پاکستان کې، کراچي کې، لاهور کې اینڈ پاغه کې پېښور کې کې پی کې کې د مو سکولونه چلیږي، د مو ډېر غټ پروجیکټس چلیږي په کې پی کې تیرا ویلی کې تیرا کې هلته سکول پروجیکټ هم شروع کړی دی. کراچي کې مو کارونه کړي دي، کراچي یونیورسټي ډېره غټه یونیورسټي دغه رینوویشن کار یو ماس کمیونیکیشن چې کوم ډپارټمنټ دی هغه دپاره مو ډېر کارونه کړي دي. نو اوورال پورا پاکستان کې انشاءالله بلوچستان کې د مو فوډ ډرایو فور روان دی، لیکن فوډ ډرایو نه علاوه هلته خلکو چې کوم پرابلم دی هغه اوبو ډېر زیات ضرورت دی، هلته ځمکه ډېره خاص ځمکه ده اګریکلچر دپاره، لیکن اوبه نشته، نو هغو دپاره انشاءالله کارونه کوو. افریدي صاحب، خو دلته دغې پوښتنې هم راپورته کېږي چې ویل کېږي چې تاسو هم د ښاغلي عمران خان چې د پاکستان اوسنی وزیر اعظم دی د هغوی پر لاره روان یاست. اول د خلکو مرستې کوئ او د خلکو زړونه ګټئ او بیا تاسو هم د چا په غوښتنه یا په خواهش باندې د پاکستان د سیاست ډګر ته راځئ او بیا په سیاست کې خپله برخه اخلئ. همداسې ده او که ستاسو به دې ته څه جواب وي؟ تاسو به سیاست ته راځئ او که نه؟ یاره مسله داسې ده که نه چې دغه ملک کې ښه کار کول ډېر مشکل کار دی، ډېر مشکل کار دی. دا کارونه څنګه مې ته شروع کې ویلو چې دا کارونه الله دې ما باندې کوي، ما باندې بل څوک نه کوی شي دا کارونه. ما خپل فیملی دو، ما خپل ماشومان دي، ما کرکټ کې ډېر زیات مې وخت تیر کړی، ما ټریولینګ ډېر زیات و. دا کار کونو مقصد مې صرف اور صرف د انسانیت خدمات دی، نور دغه کې نه زه سیاست کوم نه زه چا په یانو باندې کارونه کوم. زه چې بلوچستان له لاړم ما هلته چې کم حالات وکتلو، د خلکو حالات مې وکتلو، ډېر باد و. پورا پاکستان کې ما خیال کې بلوچستان اور د مو سندھ علاقه دغو حالات ډېر زیات باد ده، نو ځکه ما خواهش دی دوباره چې زه دوباره به انشاءالله بلوچستان له بیا سم زر. صحیح. افریدي صاحب، تاسو دلته چې کوم مرستې کولې د مرستو پر وخت تاسو په بېلابېلو ځایونو کې ویناوې خلکو ته وکړې. په هغه ویناوو کې تاسو د پاکستان د ځینې امنیتي ادارو شکریه ادا کړه او د دې ترڅنګ مو دا هم ویل چې بلوچستان ډېر ښکلې سیمه ده او دلته دا تر یورپ او تر امریکا او تر بېلابېلو نورو پرمختللو ملکونو هم ډېر ښایسته وطن دی، د دې ترڅنګ وسایل لري، معدنیات لري. خو دا دې هم وویل چې بلوچستان شاته پاتې سوی او د بلوچستان خلکو ستا په الفاظو نه دی ډیلیور کړی. له دې وروستو په ټولنیزو رسنیو باندې دا سوالونه راپورته کړل سوي چې شاهد خان افریدي له دې خبرو څخه څه مقصد و؟ آیا دی د بلوچستان پر سیاسي ګوندونو باندې او پر سیاسي
قیادت باندې کوم تور لګوي یا یوازې د بلوچستان د پاسماندګۍ ذمہوار د بلوچستان سیاسي قوتونه او سیاسي جماعتونه ګڼي او که د دې ترڅنګ حکومتونه او د پاکستان دلته چې کومې بېلابېلې ادارې دي هغه هم د دې ذمہواره ګڼي. نو په دې هکله تاسو څه وایاست؟ بلوچستان کې اوورال ډېر زیات پوټنشل دی ځکه ډېر دنیا دا ده چې په بلوچستان په ځمکه باندې نظیر یې ده. نو موږ خپل ډېر پکار دی، مو آرمی ډېر زبردست کار کړی دی، سکیورټي وایز هم ډېر زبردست کار کړی دی او ډیولپمنٹ حوالې نه پاک فوج اوس هم کارونه کې لګیا دی چې دغه صوبه ترقی یافته صوبو کې وي ځکه چې دغه صوبې ډاینامیک ټوټلی ډیفرنٹ دي نور پروینسز نه. او مو دا غواړو چې دغه صوبه په خپل په خو باندې چې کم پوټنشل هغه کې دغه صوبې کې کته خپل په خو باندې ودرېدا نو پاکستان پورا پاکستان به ډېر ترقی وکړي او بلکې دا چې کم وډیران دي مشران یې دي هغه دا هغه ټایم دا چې ټول مل کې دغه ځکه چې دا بیماری د وبا د بیماری ډېره غټه بیماری ده اور 10 سے مشکل حالات کی قومونو پاته چلیږي یو نیشن پاته چلیږي. نو زه ټولو نه دا ریکوست مم کړی دا خبره هم کوم بار بار چې دا پاکستان بیل چانه ده، دا پاکستان دی مو ټولو ده هر ژبه ولا خلکو ده پاکستان نو مل کې چې خپل مو افورت ونه کوي چې شي د پاره نو ا ګولز هغه ویژن هغه ته اچیو کوي نشي.